زړه ته به نغمې د انقلاب جوړوم د دې شعرونو کیسو نه به کتاب جوړوم خلالوي وي چې په پټه خوله په پسې چاړو دغې پنجاب ته به د خپل ځانه کساب جوړوم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی مهربانه دی د ټولو نه مخکې زه دلته د سیوبۍ کالج ته پراته انصاف سټوډنټ فیډریشن د ضلع سیوبۍ صدر شاهنواز د پي ایس ایف صدر ادیبزیب د ایبسین کالج ملګري د متحده طلبه محاذ د شوي کالج ملګري د متحده طلبه محاذ نس کالج ملګري ټولو ته دلته پراته باندې په حیراني وه او ډېره شکریه ادا کوم چې دومره پریشان نوټس باندې راغلل او زموږ دې غونډې له ښکلا ورکړه ګرانو ملګرو یونیورسټۍ یو ناروا نوټیفیکیشن کړی دی چې هغه د ایچ ایس سی پالیسۍ خلاف کړی دی ګرانو ملګرو ایچ ایس سی چې کومه پالیسي ده هغې کې دا واضحه دي سیوا کیږي که اضافه کیږي هغه به پر ایئر باندې 10% سیوا کیږي پر سیمسټر 5%. ګرانو ملګرو دا یونیورسټۍ وایس چانسلر چې دی دی لګي او هغې فیسونو کې یې 300% اضافه کړې ده هغې په دې وجه کړې ده چې هغه د خپل امپلایز تنخواګانې نشي ادا کولی شرمندگی شرمندگی ویسی تیری زندگی شرمندگی شرمندگی ویسی تیری زندگی شرمندگی شرمندگی ویسی تیری زندگی شرمندگی شرمندگی ګرانو ملګرو چې په 2022 کې په سپرینګ سیمسټر کې 2000 فیس و هغې 6500 ته رسولی دی د ډي ایم سی فیس چې کوم 600 و هغې 1500 ته رسولی دی د ریپیر پیپر چې کوم فیس و هغې د 1300 نه هغې 2500 ته رسولی دی لیټ فیس چې کوم فیس و هغې د 100 روپیو نه 1000 ته رسولی دی یو وایس چانسلر صاحب ته چې د خپلو امپلایز تنخواګانې نشي ادا کولی یونیورسټي بنده کړه ستا یونیورسټۍ ضرورت ہے ماسره په پښتونخوا کې عبدالولي خان غوندې یونیورسټي شته ماسره پېښور غوندې یونیورسټي شته ماسره ازادي غوندې یونیورسټي شته زما پیپرې به مری تیاری زما کالج به مری چلی ګرانو ملګرو بل غټه خبره دا ده چې په ریزلټ کې کم تاخیر کېږي چې هغې سره د ملګرو ټایم ضایع کېږي د پریکټیکل فیس چې کوم دی زموږ دلته خپل لیبونه دي دي 500 روپۍ د پریکټیکل چې کوم دی چارجز اخلي ګرانو ملګرو ډي ایم سی دې په پي ډي ایف کې رالیږي د هغې زمونه دي 1500 روپۍ اخلي یا وایس چانسلر صاحب ته چې په پي ډي ایف کې ډي ایم سی رالیږي د هغې باندې خو ستا چې کوم دی باندې میډیټ لګي ته رسي شي 1500 روپۍ اخلي ګرانو ملګرو ډېرې خبرې چې کوم دی نه کوم ستاسو ټایم نه ضایع کوم ملګري به کلاس ته ځي ځکه نن دې زه ولاړ یم زه د ډي ایس نه فارغه سټوډنټ یم زه خپله زما مهینه د فیس زور شته ستاسو درد دی را سره ستاسو تکلیف دی را سره ځکه چې زه خپله د یو غریبې کورنۍ سره تعلق ساتم ځکه زه خپله د یو ذمېدار کورنۍ سره تعلق ساتم ځکه زما پلار خپله چوکیدارۍ کړې دي زما پلار خپله ټاټکې چلولي دي ما خپله ټاټکې چلولي دي ما دلته سبق ویلی دی ګرانو ملګرو چې ګوهاټي کالج ته چې کوم سټوډنټان راځي د چا پلار به ټاټکي چلی د چا پلار به چوکیداري کوي د چا پلار به ذمېداري کوي د چا پلار به رکشې چلی هغې خپل کرایه نشي ادا کولی هغې خپل فیسونه نشي ادا کولی او وایس چانسلر صاحب لګي بیا هم د هغې په دغه باندې زموږ د غریبانو خلکو باندې د تعلیم نه محرومه چې کوم دی پاتې کوي او د تعلیم دروازې بندوي ګرانو ملګرو د احتجاج اعلان به کوو خو تاسو به ځان کې ډسپلن راولئ تاسو به ځان کې نظم و ضبط راولئ چې زه ستاسو دا جذبه ووینم زه ستاسو دا دغه ووینم چې او تاسو د احتجاج په شکل کې او تاسو چې کوم دی وایس چانسلر ته ودرېدی شئ آیا تاسو ډي سي ته ودرېدی شئ آیا تاسو ډي پي او ته ودرېدی شئ آیا تاسو ضلعي انتظامیه نور افسرانو ته ودرېدی شئ آیا تاسو ګورنر ته مخامخ کېدی شئ آیا تاسو وزیر اعلی ته مخامخ کېدی شئ زه تاسو ته یو اواز درکوم ما زه به تاسو د هغې جذبه ګورم موم نہیں فولاد ہے طلبہ اتحاد ہے موم نہیں فولاد ہے طلبہ اتحاد ہے موم نہیں فولاد ہے طلبہ اتحاد ہے ګرانو ملګرو د ټولو ملګرو په مشورو باندې د احتجاج دپاره روز خوښوئ ستاسو خوښئ سبا ګهیرې نه بلس د ګل لس ده د ګل فرض به ټول د کالجونو ملګري په خپل خپل کالج کې کمپین وکړي د پنځمې فرض به زموږ په ثوابې امن چوک کې احتجاج وي احتجاج به نه وي پرلت به وي صحیح ده ګرانو ملګرو
تیاری ہے ورطا یو آواز راکے کم ملکی تیاری لا سجد کے قول تیار دی صدرہ پیو شیخ بلے خبر اٹولو استاد جنت مطمطم چبری تاج محل حٹک بابا شیر دے گرانو ملکرو وائرے استاد جنت مطمطم چبری دا غوکو پسلگو میں قسم پدو یوزخ کینو نشم لی استاد رضوان پا منارو میں قسم یا خود نظمت کی پلی ارتسینا ملخ پلجن زما جنت راکا یادنا ہر دوزخ مرگا مخی دیوی چگی اجازت راکا استاد اوجی پا فرفان مارکم یا پا پلزان بانی کارغان مارکم والسلام